السلام علیکم دوستانو، خبرې وکړو په را روانه ډراما چې دغه د ډراما د جهانگیر خان ده، دغه د ریلیز ډیټ او په دغه کې کاسټینګ د چا شوی دی او د ډرامي سټوري د څه باره کې ده. ټول معلومات درته په دې ویډیو کې درکوم. دغه ډرامي ریویو در سره شریکوم، نو ویډیو تر اخر وګورئ. دوستانو د دې وړاندې چې کومه ډراما ریلیز شوه چې د هغې نوم اور د بي خمور دی چې هغه یو سوپر هټ ډراما ثابته شوه. د هغې نه پس د دویمې ډرامې د جهانگیر خان اعلان شو چې د هغې نوم لړزان دی. د دغه پروډوسر هم علي جمال دی، هدایتکار او کہانی ریاض شاهد لیکلی ده. دغه ډراما به ډیره زر په سوپر ویژن چینل باندې ریلیز کیږي، څنګه چې د دې نه مخکې دغه بل ډراما چې نوم یې اور د بي خمور دی هټ شوه، نو د هغې نه په کہانی باندې هم د دې ډیر زیات کار شوی دی چې دا هم د یو کورنۍ کہانی ده او په دې کې ډیر ښه اداکاران دي لکه جهانگیر خان، علي جمال، نیک خان، فرح خان، روما خان. دا ډراما به ډیره زر ریلیز کیږي. د دې کاسټینګ هم مکمل شوی دی او د دې ریکارډینګ هم سٹارټ دی. دوستانو دا به د پښتو په تاریخ کې یو عبرتناک ډراما وي چې د دې مصنف سجاد علي دی، تدوین حسن جمال کړی دی، عکاسی محسن جمال کړی دی. دا ډراما به ډیره زر په سوپرویژن چینل باندې ریلیز کیږي او مینوالو ته به پیش کیږي. دوستانو دې ډراما کې تاسو خپل فکر څه لرئ نو په کمنټ کې راته ولیکئ او خپل رائے را سره ضرور شریک کړئ. نو دا ستاسو معلومات لپاره زموږ چینل یا کلیک ضرور سبسکرایب کړئ.